محترم رور صدام صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي یو ملګري روپۍ راته راکړې چې ماته سودا راوړه، سودا مې ورته راوړه، وروسته یې وویل چې هغه روپۍ ناچله وې. وایي په دې کې زه ګناهګار یم او که دی ګناهګار دی؟ محترمه وروره، چې ته په دې باندې نه یې پوه سوی چې د جعلي روپۍ راکړي، ناچله روپۍ یې راکړي دي، نو دی ګناهګار دی، ته ګناهګار نه یې. والله اعلم محترم رور بالصواب. اغاولی افغان صاحب پوښتنه کړې ده، وایي د سوی سر حلال دی که نجس و مردار دی؟ سوی چې یو څوک حلال کی نو بیا بیا سر غورځي او که بیا سر هم پخیي. محترمه وروره، یو حیوان داسې نشي کېدلی چې نور جسد دی حلالي او یوه عضو دی حرامي چې هغه سر دی. سوی چې دی دا د مؤکل اللحم حیوانات څخه دی، د پښو څخه یې ونیسه تر سره پورې ټول حلال دی. چې څوک یې سر نه خوري هغه خو د هغوی کار دی، خو په شریعت کې کم حرمت نسته پکښې. والله اعلم بالصواب.